په خوب کې پانسي کېدل. دانیال علیه السلام ویلي دي چې که څوک په خوب کې ویني چې پاچا د پانسي حکم ورکړی دی، نو دلیل یې دا دی چې د پاچا دبدبه او عزت به بیا پیدا کوي، لیکن د په دین کې به خلل راسي. او که ویني چې دی پانسي دی او خلک ورته ګوري، نو د دې خبرې دلیل دا دی چې پر دغه قوم به حکومت او سرداری پیدا کوي. او که ویني چې خلک جمع دي او د یې پانسي کړی دی، نو دلیل یې دا دی چې دغه قوم سردار او فرمانروا بسي. او که ویني چې یو نامعلومه بوډا دی پانسي کړی دی او خلک د نظاره کوي، نو دلیل یې دا دی چې پر خلکو به حاکم سي، خاص کر که خپلوان هم په دغه نظاره کې شامل وویني. او که وویني چې ځان یې پانسي کړی دی او چا د نظاره نه وي کړی، بلکې ځان یې په خپله پانسي لیدلی وي، نو د دې خبرې دلیل دا دی چې پر خپلوانو به حکومت کول غواړي، لیکن څوک به د تابعدار نه وي. جابر مغربي رحمت الله علیه ویلي دي چې که څوک په خوب کې وویني چې د خلکو پانسي کړی دی او رسۍ یې پرې سوې ده او رایله سوی دی، نو دا د لوی عزت او د مرتبې څخه د رایله کېدلو دلیل دی.